السلام علیکم د JavaScript کلاس ته مو په خیر راغلی. نن ورځ موږ په JavaScript کې چې دا ډیټا ټایپس وایو د JavaScript ډیټا ټایپس د JavaScript کې مختلف قسمه ډیټا ټایپس موږ سره موجود دي. اول ډیټا ټایپس پیژنې چې دي ډیټا هغه څه ته ویل کیږي. ډیټا ټایپس چې دا یو ډیر زیات مهم کانسپټ ده او د دې په واسطه موږ کولای شو چې یو اپریشن په ویریبلز باندې موږ اجرا کوو، خپل کوم مشکلات چې هغه موږ حل کو دینه بغیر هیڅ قسمه امکان ده نه لري. یو JavaScript ویریبل ته موږ کولای شو چې مختلف قسمه ډیټا ټایپس هم ورکړو. فرض کړه دلته کې راځم ګوره زه یو ویریبل اخلم ور x او د دې ویلیو چې د زما سره شل ده او بل یو ویریبل اخلم ور y او د دې ویلیو فرض کړه زما سره چې داغه 13 ده او بل زه دې کې اخلم z ور z او دې ته زه څه کوم دې ته زه د دې دواړو ویلیوګانې ورچوم. ګوره که چیرته زما سره دغه نو وسی دی ته زه ډیټا ټایپس دی نه معلوم هیڅ کله بدی باندې به یو اپریشن نه اجرا کیږي. ته نشي کولای چې تاسو کې اپریشن اجرا کړي دی باندې ویریبلز باندې. اول خبره دا چې تاسو ډیټا ټایپ معلومي دغه نه پس ته کولای شي دی باندې ته یو اپریشن اجرا کړي. اوس راځم خپل تا وګوره اوس ما سره 50 راغلل ور ما سو کړل x یو ویریبل د پدې کې ماشل راچول بل یو ویریبل د y کې ما درش راچول د په بل ویریبل کې دواړه جمع کړل و مې چول یغه پس ما سو کړل د باندې اپریشن اجرا کړل او هغه موږ ته ویلیو 50 راکړل او کې درشته بلکې شل جمع کړل دا 50 کېږي. او که زه چې تراشم د دې کې د په ډبل کوټس کې ولیکم دا شل او زه بیا راشم د دې ريزلټ ګور ماته به شل او درش راکړي ګور شل او درش راکړل یو بس کنکټنیټ کړل ولې د دې کې موږ ډیټا ټایپ غلط کړل ماته ډیټا ټایپ نه معلوم خو که چې ته ماته ډیټا ټایپ معلوم وي او دا ز په سټرینګ کې نه دا ز په نمبر کې ولیکم. نمبر مطلب دا چې د کې کوډس نو وسی دا باید کوډس کې را نشي ته بیا کولای شي د باندې کې اپریشن اجرا کی او تاسو مشکل حل شي. تا هدف چې وګوره ته ټایپ دی غلط کړو نو هر څه مسله څنګه شول غلطه شو. ټیک شو دی اول سلاید مطلب او کانسپټ دا خو د کې چې ما په خبره باندې تاسو سر خلاص شوی وي. از ډیټا ټایپس دی په دې کې وایته قسمه منګه JavaScript کې چې دی تاسو ته دا د سی چې هر ټیچر د خپل کانسپټ نه دا ټیچ کوي په خپل قسم طریقه کار باندې تا وای. خو دلته کې موږ وایو چې موږ سره چې دي اته قسمه JavaScript کې ډیټا ټایپس دي. یو ته سټرینګ وای بل ته نمبر وای بل ته بیگ انټیجر وای بل ته بولین وای بل ته انډیفاینډ نل دا سمبل دا اوبجیکټ دا د ار یو موږ بیل بیل تشریح کوو. صحیح ده په اوبجیکټس کې به درې شنه موږ چولای شو یو خپل اوبجیکټ دا بل ایری دا بل ډیټا ډیټ دا اوبجیکټ ډیټ چې کوم دا ټول په دې کې بیا شامل دي او موجود دي. دا به چې کله دا شو کوي یا د دې ډیټا ټایپ ګوري هغه به تاسو څنګه شو کیږي هغه به تاسو بیا اوبجیکټس درکول کیږي کته د ایری ټایپ ګوري یو ډیټا ټایپ چې دا هغه اوبجیکټ به وي کته د اوبجیکټ ګوري هغه واسي اوبجیکټ وي کته ډیټ ګوري هغه تاسو څنګه درکول کیږي یو اوبجیکټ به تاسو شو کیږي او درکول کیږي بدرته. نو راځو د چې تاسو ته هر یو خي اگزامپل کې ته خیمه اول زمونږ سره چې دا نمبرز دي نمبر هر ګوره په نور لینګویج کې چې دی زموږ سره دا جدا جدا ډیټا ټایپس نومول کیږي. دته انټیجر ویل کیږي چې ډیټا ټایپ ګوري په جاوا کې او نور لینګویج کې دته چې دا اپلوډ پتا ته شو کیږي نور کته ګوري هغه پتا ته بیل بیل شو کیږي. خو کته چیرته راځي په JavaScript کې دا یو خبره ده کته هغه په ډیسیمل کې ولیکل شي کوي دا ډیسیمل ولیکل شي هغه چې زموږ سره نمبر ده بس چې هر څه تلیکي هغه ډیجټس کې وسی دا ګور نمبر دي زموږ سره عدد دي عدد چې موږ لیکو د کوم ډیټا ټایپ د دې چې دا کوم قسم ډیټا ده زموږ سره نمبر ډیټا ده د خبره دي چې ختم شوه ده دا نورم JavaScript اسانه کړل. بل دي کې سټرینګز دي هر هغه څه چې موږ په ډبل کوټس یا سنگل کوټس کې لیکو هغه زموږ سره سټرینګز دي کته نمبر هم راوخلی په کوټس کې ولیکي یا تم دا کریکټرز راخلی الفابټس ته په کوټس کې ولیکي ډبل یا سنگل تاسو سره سټرینګز کې حسابي سکی حسابي ټایپ سټرینګ ده چې دا سټرینګ بیل استعمال لري په JavaScript کې او نمبرز بیل استعمال لري. سټرینګ موږ په ویل نمبرز باندې کولای شو اپریشن اجرا کو بعضی وخت د شانتي چې کله موږ یو انپوټ اخلو هغه په یو ډیټا ټایپ کې بیا موږ هغه چینج کوو دی ډیټا ټایپ نو تاسو په دې باندې پوهیږئ دا باندې ځکه په یو ډیز زیات مهم او امپورټنت دی مې تاسو دا زدوي کله چې موږ انپوټ اخلو هغه ګوره موږ ته سټرینګ کې راځي صحیح دی یو باکس اوپن کیږي تل ته ډیټا ورکه هغه موږ ته سټرینګ کې راځي کله چې موږ اپریشن پیجرا کوو هغه نه پیجرا کیږي هغه کانکینټ کیږي لکه مخکې چې شل او در شول نو ته څه کوي اول به دغه ټایپ چینج کوي صحیح ده هغه ټایپ موږ فارس انسرت څنګه کې چینج کوو چې کله موږ د دې ټایپ چینج کړلو چې کله د دې ټایپ چینج شنو موږ کولای بیغه نه پاس موږ سوکو اپریشنز پری اجرا کو. بولینز دی د یو بل ډیټا ټایپ ده چې کې موږ ټرو او فالس ویلیو کولای شو چې ورواچو کوم چې موږ کنډیشنز لپاره اسکو اوبجیکټس دي دا هم چې دا په دې کې موږ کولای شو مختلف قسمه ویلیوز ورواچو خو هر ویلیو چې د خپل ځان سره یو نوم هم ځان سره لري. بل موږ سره ایری اوبجیکټ ده دا هم ډیټا ټایپ ده
اري ده په نور لینګویج کې دا جدا راځي خو په اوبجیکټ کې د ګور جاوا سکرپټ د سویل چې اوبجیکټ کې دا ټول راځي اري او اوبجیکټ دواړه راځي یا ډېر چې دا ټول په اوبجیکټ کې حسابيږي اري ته ګورئ چې کوي اري یو ویریبل ده په ویریبل کې موږ یو ویلیو اچولای شو خو اري دا یو کانسپټ ده چې یو ویریبل کې تکول شي مختلف قسمه سو دیو نه زیات ویلیو غانې ورواچوي لکه دوی چې د 3 ویلیو غانې 3 کمپنیان نمونه چې دي هغه په یو ویریبل کې ورچول دي یو ویریبل واخله نیمز او یو سټوډنټس تو واخله ټول سټوډنټانو نمونه به کې ورواچو او تو واخله سټوډنټ هغه ویریبل د ساده خصيبت یو کس نوم به کې ورچول شي راځو دا بیل وایو او جدا تشریح کوو اول بنګ سټرینګز ویل سټرینګ چې دي سیریز اف کریکټرز دي کې سړي ګور لکه دا ګور سایف آنلاین اکیډمي مالک د کې ور کریکټرز موجود دي یو سره مجموعه جوړه شوی دا موږ کورس کې ول سټرینګز ویل کېږي دا په ډبل کورس او سنگل کورس دواړه کې موږ لیکلای شو صحیح ده لکه ګور د ځکه ماډا 9 او دا رقم ټریټا دا شی زونه تاسو کولای شئ په ډبل کورس او سنگل کورس کې دواړه ولیکئ بل زما سره چې دا هغه نمبرز دي هر څه چې موږ په ډیټاس کې لیکو هغه زموږ سره چې دي هغه زموږ سره نمبرز کې راځي هغه که ډیسیمل کې اوسي او که ویداوت ډیسیمل اشاره دار وي او که اشاره دار ونه اوسي دلته کې چې د غمجبه ته تر وړي ده کوم کې چې استادان غواړي سو کې تاسو باندې بالکل جاوا سکرپټ یاد نه کی نو چې نه غواړي جاوا سکرپټ چا یاد نه کی او جاوا سکرپټ نزلو تور شي دا شی زونه ورته مخ تر وړه سخت دا وخت د دې شی زونه نه د چې په بیټس باندې پوه شي د بیټس او بایټس په جنې چې ویل کېږي دا ولې شارټ لیکلې ولې بیگ لیکلې ولې لانګ لیکلې دا شی زونه چې روسته مونږ وایو ډبل فلوټ دا ټول باندې ته پوهیږي کله چې د ایڈوانس کانسپټ راډین ته پوهیږي اوس صرف نمبرز په جنا او دا هر څه چې مونږ لیکو د انټیجرز ویل کېږي دا مين انټیجر ده صحیح تاسو ویل کېږي دا بیا انټیجرز دي بیگ او شارټ دا مونږ ان شاء الله چې بیا وروسته چې کله ایڈوانس کانسپټ تلاړو ته په دې باندې په خپل باندې فویږي څنګه سٹور کیږي څنګه کولای شي د پروګرام سایز د کم کې څنګه کولای شي ایگزیکیوشن سپیډ زیات کی دا ډېری مهمه خبرې دي خو اوس نه ایڈوانس چې کله لاړو دا په ویب سټ کې مهمه خبره ده په دې په هم خو اوس نه وروسته چې کله ایڈوانس لاړ شو ازو بیگ انټیجر دا امغه نمبرز وانت حساب درې صرف د کې موږ کولای شو چې زیات نمبر سٹور کو کروڑونو اربونو میلیارډونو بلیونونو سره ارقام چې کوم دي حسابي چې کوم نه د کولای شي بیګن کې سٹور کې او هغه په اند کې ساده نمبرز کې نه سٹور کیږي ازو بل زمونږ سره JavaScript booleans د کوم کې چې موږ کنډیشنز لپاره استعمالو true or false صحیح او ده غلط او ده د مليوان لپاره موږ دا کارو بل زمونږ سره چې دا undefined موږ پرون هم ویلو تیر داس کې undefined مطلب دا کله چې موږ یو ویریبل ډیکلیئر کو او هغه ونه کیده ریبل موږ ډیکلیئر کو هغه ته موږ ویلیو ورنکو هغه ته موږ سوکو ویلیو ورنکو هغه موږ سره undefined ده بل موږ سره empty یا null values هغه دی کله چې موږ یو ویریبل ډیکلیئر کړلو خو هغه ته موږ ویلیو ورنه نه د اساین کړ صرف موږ کوډ ساخست دي خو ویلیو نه درکړل د سوال کېږي د چې null ده د ریزلټ به موږ سره چیر راسي نو اوس راځو بل JavaScript کې اري ده اري ډیټا ټایپ دا وی چې موږ کولای شو بده کې سوکو په سکوير بریکر سره سٹارټ کیږي کلوز کیږي کامي په واستمن یو بل نه جدا کیږي نو کولای شو سو ویلیو غانې په یو ویریبل کې اور واچو او سټوري کو ابجیکټ د ری په شان دي د خو صرف د سره دا وی چې هغه په انډیکس باندې موږ اکسس کوو د هر خپل انډیکس لري 0 د انډیکس د 1 د 2 دا چې د موږ بیا په نیم سره اکسس کوو چې هر یو زموږ سره سره لري خپل نوم لري لکه د دې خپل نوم دا ګوره به د سره ویلیو راغلی دا د کامي په واستمن یو بل نه کیږي جدا کیږي نو دا د زموږ سره objects data types اوس راځو عملي په دې باندې تا کار کوم تاسو سمبري پوه شئ عملي موږ څنګه کولای شو دا شو کو د ډیټا ټایپ موږ راو باسو لازم زه تاسو ته ځینی ویریبل یا خلم هغه ته دوباره بیرته شو کوم دا ځینی خو مخکې اعلان دی لازم نور هم زه غواړم د شو کوم تاسو پرې خو پوه شئ نو را په شو د ځکه وزي بل ویریبل واخلم تاسو په نامه باندې ویریبل اخلم وای په نامه باندې زه ویریبل اخلم او دته زه هیڅ ویلیو نه اساین کوم دته زه هیڅ ویلیو نه اساین کوم بل لازم زه ویریبل اخلم هغه ته زه چې د سپه نامه باندې خلم نیم په نوم باندې خلم دې د خپل نوم ورکوم نو ورته ورکړلو چې سایف صحیح ده سایف نوم ورته ورکړلو لازم بل زه یو ویریبل خلم او هغه کې زه صرف څه کوم خپل ایج یا عمر مې چې دا غزه پکې سٹور کوم ایج فار مثال 22 زیات نه زیات 23 دین اضافه نه مګوره که چا خو اضافه کړم به مګوره کار خرابې بل زه راځم موږ څنګه چل کوو بل منګه ور او په دې کې به یو بل ویلیو راچوم چې هغه زموږ سره کنډیشنز دي کنډیشن به موږ څنګه کوو یا به ټرو یا فالس فرض کړئ چې ټرو ویلیو راچوم او به مې شمه ولیکل دي چې ټرو صحیح ده دا راچول بل زما سره یو ویریبل ده فرض مثال یو اري ځخلمه او د دې ډیټا ټایپ چې کوم اري به تاسو په سکوير بریکټس کې لیکئ دا به زه واخلم او د کې به زه څه ورچوم فرض کړئ د کې به زه ولیکم چې اول به تاسو کوئ نیم به لیکئ
د دې خپل د ویډیو چې کوم سترکه د دې نیم د نیم او د تر وته څنګه ویډیو راچي دا سټرینګ ده نو سټرینګ به په کورس کې لیکم هغه کانسپټ د زما سره کامي په واسطه باندې دی نه جدا کا او اره د سن راځي اره ډایرکټ راځي اول پر مثال په دې کې چې د زما سره نیمز د سټوډنټس دي صحیح ده زه راځم وګور اره په واسطه موږ څه کولای شو سټوډنټان مختلف وخت تاسو ما کارانه چې چلو شو وګورئ شپه مې شوګیر کړی د 15 منټه دي ښه سحر شو را باندې سټوډنټس درس مې ویل چې کله هغه خون ختم شو نو ما ول چې راځي ته یو درس ریکارډ کا ځکه ډیر وخت مې نو ریکارډ کړی دوه درې ورځې نو چې دا کار هم وشي سټوډنټس دي فرض کا زما سره فرض کا سوق دي اول زما سره چې د حیات ده او بل زمنګ سره چې د دې ګوره یو کولای شم یو ویریبل کې ساده کې یو ویلیو ورچول شي اره کې کولای شي مختلف قسمه ورچوي بل راخله مده کې زه تاجدار ورچوم تاجدارو او بل بز دې کې سو ورچوم بل بز دې کې بل زمنګ سره خالد او بل زمنګ سره سوق ده بل زمونږ سره فرض کا نومونه رانه یو شو عاطف ده دا شانتي نور کوم سټوډنټ چې زمونږ سره وي کوم کسان وي هغه ټول پکې ورواچوي زما سره بل شول بل لازم یو آبجیکټ جوړم آبجیکټ څنګه جوړیږي او بي جي می دا ورواخستل او د دې کې مدا کار کوي کړل بریکرز واخلي کړل بریکرز نه پاس به یو اول به نیم ورته ورکړي نه پاس کالن واخلي کالن نه پاس به سټرینګ چې کوم ویلو ورکړي هغه ورته ورکړي پاس کوم دا ورته کړل بیا دار شي بیا کامه کای پاس به جدا کې بیا زوت ایج ورکوم ګور نیم ولیکل صرف اول به دا کالن سره جدا کیږي او د دې کې خپل ایج ورکړي ایج بزو ورته 23 ورکم ځکه دا موږ په ریکورډز کې کورس کې نه لیکو بیا زه راځم د ذکر سور کوم کلاس ورته ورکوم کلاس زما سره چې د فرض مثال زما سره د کلاس چې دا ویب ده دا مو واخیستل او بس خلاص صحیح سو دا زما سره دا شول بل راځو موږ دا کار کوو چې یو ویریبل اخلم ویریبل ته د کوم چې یو ویریبل زما سره زد نم پر مثال کې شول اچ شو او اچ تماسو کړلو ویلو می دا شانتي ورکړل دا زما سره ټول راغله اوس موږ غواړو چې د ډیټا ټایپ چې کړو چې د ډیټا ټایپ زما سره چې دی او څنګه کار کا دا موږ واخلو راځم د دې ټایپ چې موږ چې کوو څنګه چې کوو زبر شم د په ویب پیج باندې یا براوزر باندې شو کول غواړم نو ول به ډاکومنټ ولیکم ډاکومنټ نه پاس په ډاټ رائټ تاسو لیکل کله چې غواړئ ویلیو په یا هغه باندې شو کیا د ريزلټ په ویب سټ باندې یا په ویب پیج باندې شو کیا براوزر باندې دا مې ولیکل ډاکومنټ ډاټ رائټ مې د خاطر باندې ولیکل اوس غواړم چې اوس ایکس ټایپ چې کوم د وای ټایپ چې کوم او نور چې موږ سره موجود دي هغه ټایپ موږ چې کو وای خو الریډي زما سره شته دا ضرورت نشته زه بد دي کې د وای پر ځای باندې ار لیکم سید ار مې ولیکل زه د ډیټا ټایپ پر مثال زه چې کوم نو چې ته ایکس ډیټا ټایپ چې کوي دلته به ایکس راسم ولیکم تاسو ولیکئ ټایپ اپ څه بل کې بیا د لپاره ټایپ اپ بریکټ سٹارټ کا او برته باندې کا کله چې دا اسو سٹارټ باندې کړل پسې اوس تاسو وګورئ ټایپ د څه شي چې کوي د ځکه ورته ولیکئ ورته تاسو نه خم درکې د ایکس چې کوم نو دی ټایپ ما سره چې ده د ایکس ټایپ چې کوي راشه د ذکر وګوره ته وایي چې د دې ټایپ چې دا غو نمبر ده او غواړي چې د یو برنه جدا راشي ته به داسې کار کوي دلته کې به زمونږ سره چې کله تاسو غواړئ د HTML ټیګز یوز کوي په JavaScript کوډ کې پلس ولګوه چې کنکټینیټ شي یو بل نه ګوره کنکټینیټ شو خو جدا بشي بل سره وسو شي اوس راشه د بل کورس په ولي کې او کورس ته نه هر یو د HTML ټیګ ته یوز کوي هغه ته یوز کولای شي زه پر مثال بریک یوز کوم نه دا بریک به زما سره یوز شي اندلته کې هم کته غواړي چې دا یوز کې مشکل نشته د پلس نه پاس براشي اما کورس او کورس نه چې هر یو ټیګ ته یوز کوي د HTML هغه به ته راوخلي کوم یوز یوز کوم فرض کزه بي ار ټیک شو ته به زه راوخلم ټایپ اف ایکس بیا بل نه دا سوي چې زما سره دا نمبر ده وشو اوس د نورم چې کول غواړم چې د ټایپ څه شي دي دروخلې د ځکه تاسو کولای شئ د په طریقې سره چې کوي د دې دومره وګدول ضرورت هم ډایرکټ هم مالي کله شو خو د خاطر چې تاسو سم واضح پر پوه شئ نو د خاطر باندې ملک د پروسه وګد کړل کوډ سره هم بلل شي اکسم چک شو ار والا بچ کو د ټایپ چې ده د نیم والا ټایپ بچ کو چې د زما سره بل بد چا چې کوم د اچ ټایپ چې کوم چې ما سره چې ده بل بز د کان چې کوم چې ما سره چې ده او بل بز د چا چې کوم زبد سټوډنټس چې کوم چې د دې زما سره چې ورازي اوبجیکټس پر راځي او بل به موږ د چا چې کو بل به موږ د چا چې کو چې شي ټایپس اف ډیټا ټایپس ها اوس بل موږ د چا اچ بچ کو صحیح ده همې چې کله ولیکلو د ټایپ موږ سره سټرینګ راځي نو اوس دا چې کله موږ واخلو او راشو خپل سایټس او براوزر ته او براوزر کې موږ دا چیکو اول نمبر دا بل انډیفاینډ شو ځکه موږ بالکل لیدل درکړي بل سټرینګ دا بل سټرینګ دا بل بولین شو زموږ سره بل اوبجیکټ سو بل موږ سره سټرینګ شو سټرینګ ولې راغله دوه نه سټرینګ انډیفاینډ نوستا
دلته کې ګوره یو نیم ده او دا بل ایج ما په چی کې لیکلای ده په سټرینګ کې به لیکلای ده ویني ځکه چې هر ویډیو مونږ په ډبل کوټس کې واخلو غزه مونږ سره سټرینګ راځي زه دا کوټس ورنه اخو ته کوم زما سره دا نمبر راشي خیال خو دا ټایم ته سره په ګوري ښه دا مونږ سره چیرې راشي دا زما سره اوس ګوره سټرینګ شلو نو دا اوس زموږ سره ډیټا ټایپس چې کوم مونږ نن ورځ ویل دا د دې چې دي دا په جاوا سکرپټ کې ډیټا ټایپس دي څو قسم دي اته قسم دي دغه ټایپونه ول ټول مې درته په سلایډز کې خو دل به مې درته عملي خودل ځان سره ترې نوٹ لیکي ویلي کې او کوشش وکړئ تاسو اسايمينټ هم همدا ده چې ویریبل یو تاسو به یو دانه دا شانتي به کورس هغه واخلئ ویریبلز به واخلئ او به تاسو پرنټ کړئ تاریخ کم کولای شي چې بس دا ونه لیکم ورکه زه دا نه لیکم او دا نه فرض که زه دلته کې راځم دا راخلم ډایرک همدا پن راخلم ګوره دا مې راواخیستلو دې کافي کړلو او دې ځای کې مې ولیکلو د دې نه تاسو ډایرک هم دا کولی شئ چې شوی کې صحیح ده ټایپ اف د دې ټایپ راته واخه دا مې چې ولیکلو خلته ما بیل ویریبل کې اچولې دي نو شانتي لکه ښه واضح ماته معلومیږي دا ګوره آبجیکټ راغلو نو شانتي غواړي که دا شانتي غواړي څنګه تاسو ته اسانه وي صحیح دا نه لیکل نه غواړي ډایرکټ لیکي ډایرکټ هم لیکلی شي که یو ویریبل کې اچوي بیا ویریبل پرنټ کوي نو شانتي به ډېر ښه راشي نو دا به تاسو دا شانتي کار کوي هومورکونه چې څومره ډیټا ټایپ نو ویلي دي اته واړه وي یو واړه څومره چې تاسو زده وي هغه به تاسو په یو ویریبلز کې واخلئ بیل وي بیا تاسو هغه پرنټ کړئ او د دې کوډ سکرین شاټ به واخلئ اپلوډ به کړئ په ګوګل کلاس روم کې دا رقم ته کوډ نه ما چې لیکلی دا او سره چې کوم ريزلټ تاسو ته براوزر باندې شو کیږي لکه دلته ما دا ريزلټ شو کیږي دا دواړه سکرین شاټ به راوخلئ او خپل ګوګل کلاس روم کې به اپلوډ کړئ دواړه سکرین شاټ صرف نه غواړم د دې سکرین شاټ او د دې کوم براوزر باندې کوم کوډ تاسو شو دواړه براوخلئ او په ګوګل کلاس روم ته به اپلوډ کړئ نو زه پر دومره بس دا درس هم را نوګت شوم چې لاس منټ کې تر ټول کم زکه دومره غټه خبره نه ولا او خیر له کوډ چې د وخت ونیولو ته ما سره تیارم ده نو په دې خاطر باندې ما زر ټایپ هم نشو کولای نو نن ورځ پر هم دومره بس ده نور مو پر باندې سپارم ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ که څه مشکل هر څه درته نو کمنټ کولای شئ ماته چې دا میسج کولای شئ زموږ په خدمت کې ان شاء الله چې په کوم به مو پرې به بغنه پس بل ټاپک ته ځم